استخبارات د طالبانو ترمنځ په نفاق اچولو کې ناکام شول. طالبان په افغانستان کې تر ټولو متحده ډله ده او امریکایي استخبارات له ډېرو هڅو سربیره ونه توانېدل چې د هغوی په منځ کې نفاق اچوي. دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخواني ډیپلومات د طالبانو سره د امریکایي مذاکراتي ټیم غړی او د نیویارک پوهنتون استاد بارنټ روبین د ترکیې غږ له نړیوالې راډیو انګلیسي څانګې سره په خبرو کې کړي دي. نوموړی وایي چې د افغانستان د چارو کارپو دی او له دې سربیره د طالبانو ترمنځ ځینې سیالۍ او واړه اختلافات هم موجود دي او له کومو څخه چې د دوی دښمنان د طالبانو د ویشلو لپاره د وسیلې په توګه استفاده کوي، خو بیا هم هیڅکله تقسیم نشول خپل یووالی وساته. د بارنټ روبین د معلوماتو له مخې د امریکا د مرکزي استخباراتو CIA هغه $1 میلیارډ پروژې هم له ناکامۍ سره مخ شوي چې د طالبانو د ویشلو لپاره په کار اچولې وي. که څه هم امریکایي چارواکو لویدیځو رسنۍ تر دې وړاندې د نامعلومو سرچینو په حواله د طالبانو ترمنځ اختلافاتو راپورونه وخت په وخت خپرول او طالبان ردول، خو دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي چارواکی د طالبانو په خپل منځي قوي اتحاد او یووالي او د امریکایي استخباراتو د هڅې په ناکامۍ اعتراف